درود شریف او د یا جمیلو وظیفې سره به دې حسن دومره زیات شي چې د دنیا خلک به تا ته خیران وي. هر سړی به په خیرانتیا سره ستا نه تپوس کوي چې دې مخ سره دې څه وکړل، ستا دا حسن دومره ولې زیات شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن درته یو ډیره زیاته عجیبه وظیفه ښیم. دا وظیفه د حسن د زیاتولو دپاره ډیره انتهایي بېحده مفیده وظیفه ده. هغه خلک چې د هغوی حسن نشته، د مخ رونق یې نشته، د مخ ښکلا یې نشته، په مخ کې خوږوالی نشته، ډیر زیات کریمونه ومږل، ډیر زیات پوډر وغیره هر قسم حربې یې استعمال کړي، لیکن د هغوی حسن کې نه اضافه شوله نه هغوی خشته شول. نن درته یو داسې وظیفه ښیم چې دا وظیفه تاسو د مانځه نه پس کوئ، ستاسو د حسن به داسې اضافه وکړي، دومره به زیات شي چې خپله به هم خپل ځان ته خیران پاتې شي. لیکن څوک چې هم تاسو ته ګوري نو په حیرانتیا سره یې به د ستا نه تپوس کوي چې تا د دې مخ سره څه وکړل او دا دونه ښایسته څنګه شولې، دا دومره لوی حسن درته رب العالمین څنګه درکړو. د دې وظیفې ډېر انتهایي زیات کمالات او فضایل او برکات دي. که یو انسان دا وظیفه شروع وکړي، د هغه په حسن کې به وار تر واره اضافه کیږي. موږ هر قسم اعمال کړي دي، هر قسم کریمونه هم استعمال کړي، هر څه هم کړي، لیکن نن د دغه څیزونو نه بلکل توبه وباسئ، دغه څیزونه بلکل مه مږئ. دا کومه وظیفه درته ښیم، بس همدا وظیفه هم په دې طریقې سره کوه. تو ګوره چې په لږو ورځو کې ستا په حسن کې څنګه اضافه کیږي. د دنیا خلک به تا ته حق خیران پاتې شي. هغه خلکه چې یو میاشت مخکې تو لیدلی وي د ستا بلکل اړه حسن نه و، یو میاشت پس یا 2-3 هفتې پس چې د ستا سره ملو شي، ستا حسن به انتهایي زیات شوی وي. نو داسې به وي چې د ستا دا مخ به بلکل پړقارې کوي، رونق به کوي، یو قسم له خوږوالي او رڼا به پکې رب العالمین واچوي او د هر چا په زړه باندې به خوږ لګي، هر چا زړه ته به بیا نږدې وي. دومره مبارک او پاورفل وظیفه ده. ډېر کله ته داسې وشي د ټولو د شروع نه خو اول یو کس حسین او جمیل ښکلی وي، لیکن کله کله د هغه بیماري پرې راشو، د هغې بیمارۍ د وجې نه د هغه حسن چې کوم وي خراب شوي وي. کله کله داسې چې یو انسان پیدایشي بدرنګي، نو که پیدایشي بدرنګ وي هغه هم دا وظیفه شروع وکړي، نو که د انسان تور هم وي، د رنګه انتهایي تور هم وي، لیکن بیا هم یو داسې خوږوال او داسې خوند به الله تعالی په خبرو کې او په دې مخ کې پیدا کړي چې هر انسان به دغه کس ته د عزت په نظر باندې ګوري او د هر چا زړه ته به نږدې چې کله دا وظیفه شروع کړي. او که د چا حسن د څه بیمارۍ یا څه بل څه عذر په وجه باندې خراب شوی وي، نو د هغوی دپاره هم دا وظیفه دا انتهایي مفیده وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، خو د وظیفې نه مخکې یو ګزارش درته کوم چې تاسو ته مخکې ما ویلو چې کوم وروڼه د دې وظایفو نه ناخبر وي، لکه بعضې وروڼه موبایل نه استعمالوي، هغه د دې وظایفو د دې برکاتو نه ناخبره دي. نو هغه وروڼه هغوی ته رسول د ستاسو کار دی. زما خو دا ذمهواري ده چې دغلته در شیر کوم. بیا چې کم کسان هم دا ویډیو وګورئ نو د خپلو یارانو دوستانو مجلس کې لګوئ لازما چې هغوی ته نه هم د دې نه پیدا ته نه والي. که یو وظیفه یو د الله جل شانه نوم زود کې دغه وظیفه راونیسي، څومره زیات ثواب د ستاسو وشو د هغوی وشولو. نو دا صدقه جاریه ګڼئ او مخکې رسوئ. زه به تاسو در رسوم، مخکې رسول د ستاسو کار دی. کوشش کوئ چې د خپلو کورونو کې لګوئ. زنانه
د دې وظایفو کولو ډېر زیات شوقین وي او دا وظایف زنانه انتخابي په شوق په جذبې سره کوي. بهر کې په راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. که یو انسان د دې خبرې خواهشمند وي هغه وایي چې زما په حسن کې دې اضافه وشي او الله دې ماته په دې مخ کې خوږوالی پیدا کړي او زه د نن نه پس نه د دې کریمو او د دغه نورو څیزونو نه توبه وباسم، دې نه مکمل زه منع شم او د دې نه علاوه زما حسن کې اضافه وشي، نو هغه انسان د 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوي. یو خبره. دویمه خبره چې د هر فرض منځونه پس دی 100 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي او 100 کرته دی د هغې نه پس یا جمیلو وظیفه کوي او د هغې نه پس دی 100 کرته بیا په نبی علیه السلام باندې درود شریف وي. که چا سره وخت لږ وي او دا درود ابراهیمي سم نشي ویلی، هغه درود ابراهیمي هغه دی چې کم په دې مانځه کې موږ ویو، دغه درود شریف ته درود ابراهیمي وي. په چا سره وخت لږ وي او درود ابراهیمي چې وي نو په هغې کې وخت ډېر لګي نو هغه له خیر دی پکار دی که دغه نشي ویلی دا دی وي اللهم صل وسلم علی النبی الامین. که دا درود شریف هم چاته ګران وي نو دا ټولو آسان درود شریف دی چې ماشومانو له مرضي دا درود شریف دی 100 ځله وي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم. یقینا دا درود شریف خو ډېر زیات آسان دی، نو د ټولو اول خو کوشش کوئ چې درود ابراهیمي وایي. که درود ابراهیمي یعنی دغه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم تر د اخرو پورې اللهم بارک هم پکې دی، دې ته وی درود ابراهیمي. نو د ټولو اول کوشش کوئ چې دغه وایي. که دغه هم نشي ویلی نو بیا دا وایي اللهم صل وسلم علی النبی الامین. او که دا هم چاته ګران وي نو بیا دا وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم. دا خو د ټول نه آسان دی. نو 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره او د منځونه پس 100 کرته د هر فرض منځونه پس 100 کرته درود شریف، 100 کرته یا جمیلو او 100 کرته بیا چې دی درود شریف. دا به تاسو د هر منځونه پس وایئ. او د دې نه علاوه درود ابراهیمي دا کم چې د منځه والا درود شریف دی دا فنا سملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستاسو په خولې باندې دغه درود شریف شروع وي. دا عمل داسې همیشه دپاره جاري ساتئ. لږ وخت پس به تاسو وګورئ چې ستاسو حسن کې څومره اضافه کیږي. رب العالمین به داسې زیات حسن تاسو له درکړي چې خپله به د هغې د وجې نه تاسو خپل ځان ته حیران پاتې شئ چې دا دونه حسن ماته څنګه میلاو شو او د کم ځای نه ماته میلاو شولو. نو یو ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله، یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو، نو بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته، هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستی شي.